السلام علیکم ورحمت الله. محترمینو، الله تعالی می جوړ او روغ او آباد او ژوندي لره له هر ځای څخه چې زموږ وظایف ګوري. الله تعالی مو تل کامیاب او په زندگی کې خوشحاله لره. دوستانو، د زندگی په باب باندې، د خوشحالي په باب باندې، د رزق په باب باندې، د مشکلاتو په باب باندې، له دې ټولو څخه د خلاصونو په باب باندې نن زه تاسو ته حاضر یم له نوې وظیفې سره چې ډیره خوندوره وظیفه ده، مجربه وظیفه ده. د وخت ولی الله سی حضرت مولانا زکریا رحمه الله دا په خپل کتاب فضائل درود شریف کې هم لیکل ده چې ډیره خوندوره وظیفه ده. په دې سی هر هغه کس عملو کې چې د هر جائز حاجت لپاره یې ووایي، الله تعالی یې هغه حاجت فورا ورفره کوي. د زړه سی هر څه ارمان وي په زړه کې، حالانکه خو دا به تاسو ته تر ماښه معلومه وي چې په دنیا کې د انسان د زړه ارمان نفره کېږي، نفره سوی ده. ولې؟ ځکه چې یو انسان د ښه دنیا ارمان لري، کله چې دنیا الله تعالی ورکړي بیا د یو ښه موټر ارمان لري، چې موټر ارمان الله ورفره کړي، بیا تر هغه بل خوندور موټر یې د هغه ارمان لري، هغه الله تعالی ورفره کړي. داسې ارمانونه نورې په زړه کې، خو د زړه ارمان یې نه فره کېږي. د زړه ارمان فره کېدل هغه ته وایي چې کله تا ته یو شی خوند درکوي، هغه تا ته میلاو سي، پر هغه باندې ته صبر وکړې، نو د زړه ارمان دې ته فره کېدل وایي. خو په دنیا کې د هېڅوک داسې نشته، نه به پیدا سي چې دی وایي ما د زړه ارمان فره سوی ده. خدای کنن چې راسي هغه کس چې د زړه ارمان یې نه وي فره سوی، په زړه کې هر جائز حاجت وي، هر څه وغواړي له الله تعالی څخه، له دغه وظیفې بعد چې دا وظیفه وکړي، کوم چې زه تاسو ته طریقه درښیم پر هغه باندې عمل وکړي، انشاءالله الله تعالی به د زړه ارمان ورفره کړي. بیا به دی په زندګي کې ونه وایي چې زما په زړه کې پلانکی ارمان ده، کاش هغه م الله تعالی رافره کړی وی. د دې وظیفې په برکت سره چې دی په زړه کې څه ارمان لري، څه جائز حاجت لري، څه روا حاجت لري، ناروا نه، هغه به الله تعالی ورفره کوي د دې وظیفې په برکت سره. دوستانو، زموږ دغه وظایف د غلط الفاظو، د غلط شانو، د غلط حاجاتو لپاره مه استعمالوي او نه موږ تاسو ته دا اجازت درکوو، بلکې د جائز حاجاتو لپاره تاسو ته اجازت ستا او دا وظایف موږ تاسو ته له ډېرو معتمدو کتابو څخه رااخلو. تاسو یقین ور باندې وکړئ، عقیده ور باندې وساتئ چې د هر حاجت لپاره وایاست، الله تعالی به هغه جائز حاجات درپره کوي. هغه که د دنیا حلاله دنیا غوښتل وي، د حلال نکاح غوښتل وي، د رشتې غوښتل وي، د لبل چا سره د مینې د محبت په باب باندې وي، د اولاد په باب باندې وي، د حاجات او مشکلاتو په باب باندې وي، د هر څه په باب باندې تاسو دا وظایف کوئ، د موږ درته اجازه ده، بالکل کولی شئ. د شفا لپاره، د دم لپاره، د هر څه لپاره درته اجازه ده. دوستانو، ډیره خوندوره وظیفه ده، تاسو یقین وکړئ، تاسو باور وکړئ، که چیرې تاسو پر دې باندې عقیده ولرئ او الله تعالی چې د انسان سره پر عقیده باندې ځي، کله چې انسان پر هر څه باندې عقیده وي، پر هر وظیفه باندې، نو بیا به هغه په زندگی کې له مشکلاتو سره نه مخ کیږي. که یو سړی په زندگی کې له مشکلاتو سره مخ وي، ډېر مشکلات په دنیا کې پر ده باندې راځي، خو له دغه وظیفې بعد به انشاءالله تاسو ته زه دا اطمینان درکوم چې دغه وظیفه تاسو وایاست ډېره اسانه ده، بلکې هر ورځ یې ویلی سي، هر ورځ، ځکه چې 1 منټ تر زیات 2 منټه بالا زیات نه اخلي، نو 2 منټه 1 منټ خو له هر انسان سره وخت سته. ولې؟ ځکه چې دی موبایل استعمالوي 2 غنټې 3 غنټې، دا د ده لپاره وخت څه، خو د دې وظیفې د 2 منټو لپاره یا د 3 منټو لپاره خو بیخي باید دی له ځان سره وخت پیدا کړي. نو کله چې دی 2 منټه یا 3 منټه له ځان سره وخت پیدا کړي هر ورځ د دې وظیفې لپاره، انشاءالله په زندگی کې به بیا دی له مشکل سره نسی مخ، او په زندگی کې به بیا دته مشکل مخ ته را نسی، او هر حاجت چې وي هغه به الله تعالی ورفره کړي، او دی به بیا ماته په ټول عمر په هر لمانځه کې دعا کوي چې قاري صاحب کاش دا وظیفه تاسو تر دې مخکې موږ ته راښودلې وه، چې هر څومره سخت حاجت وي دوستانو، داسې حاجت وي چې ستاسو په ذهن، ستاسو په یقین سره له هغه څخه تاسو نا امیده سوي یاست دا نه کېږي، خو هغه هم کېدلی سي، خامخا ضرور کېږي، ځکه چې موږ تاسو یو داسې الله تعالی جل جلاله لرو چې کله موږ تاسو د هغه دربار ته په عاجزي سره ورسو، دعا او زارۍ او خواستې ورته وکړو
سیار څومره سخت مشکل وي الله تعالی موږ څخه باسي او بلکې الله تعالی په دې ډیر سخت خوشاله کیږي هم چې زما بنده و مات نه نواته راسي او لما څخه څه وغواړي الله تعالی جل جلاله او ملائکه ته فرمای چې وګورئ زما بنده فلانکې بنده څومره ناپوه څومره جاهل د لما څخه څه نه غواړي د مال بنده څخه غواړي حالانکه دیس لکم بنده څخه څه غواړي دا معلومه هم نه د شغت سوکر کوي هغه ته يم زور کوم بیا دیم لغه څخه غواړي نو ترغه خلص د راس لما څخه غواړي نو دوستانو کوشش وکړئ له بنده څخه مغواړي د بنده لاس د ډیر کمزور دی د بنده زین سي د ډیر کوچنی ده هغه سي د ډیر بخیل کی راځي په بندگانو کې الله تعالی داسې بندگان ستا کچیر د دنیا د الله تعالی کداغه دنیا کې کم مو تاسو ګټو یا پیسې یا حاجات الله تعالی را پرکې کچیر د بنده په لاس کوی موته ته بالکل نو را کړی ځکه چې په ژوندۍ کې به مو تاسو د ځان غلامان جوړ کړی شو د سره تویل هغه به مکول بیا به د مو ته هغه کار را کوي کني نه را کوي خو مو تاسو باید شکر دی الله تعالی ادا کوس مو تاسو داسې الله لرس هغه د اچا پروا نه لري دیغه یو نوم سي د صمد د بے پروا د چا پروا نه کوي نو الله تعالی جل جلاله دی وکي چې په دې وظیفه باندې تاسو عمل وکړئ دوستانو راځي هغه وظیفه در خیم ډیره خوندوره وظیفه د ژوندۍ کې یو ځل خو ضرور عمل ور باندې وکړئ تاسو یې 2 ور 3 ورځې واسي ان شاء الله هغه حاجتونه به پرسي بیا به لغور وسته ان شاء الله تاسو خپل د دې وظیفې په خوند باندې پوسی هیڅ کله باغه وظیفه فری نه دی خو در دې مخکې چې وظیفه در خو یو هیله در څخه لرو چینل ضرور سبسکرایب کړئ نور ملګرو سره هم شیر کړئ په دې کې بس تاسو هم ثواب شاید هغه ملګری هم لدی مشکل سره مخ او لدی څخه ځان خبر کی په دې کې زموږ هم ثواب د تاسو هم ثواب ده چې څونه ملګرو ته رسیږي بیا په دې ټول کې تاسو په ثواب کې سره شریکان یاس دوستانو هغه وظیفه ده اول خو کوشش وکړئ لهار المنځه ورسته کساری ماشپنی مازیګر منځي ماخام منځي ماخستنده پنځل منځونه لدی دوم پنځول منځو ورسته سکله تاسو لا منځ فارغ سي او دعا ته فارغ سي دعا کوي تر دعا مخ کې 2-3 منټه لزان سره پیدا کا دغه درود شریف وای اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات دغه درود شریف وای لمنځو ورسته کم از کم 300 وار 300 وار ډیر اسانه دوستانو د یاد کی چې زیات چې واخ زیات 15 منټه بالا زیات اخلنه کله چا څخه یاد ورکیږي د کو د یادول نسی مثلا اوس دوه او د یاد سره ورکس ما څو وار وای بیا د پرتسپو باندې وای زکه پرتسپو باندې لسخ سړی څخه اغه اسمارل نو ورکیږي لمنځو ورسته لهار لمنځو ورسته 300 وار کچیر وخت نه لري وامر المنظور استبرت زر ولاړی او اکثر وخت خلک مصروف یي دعا تعالی نه کینی باز خلک وخت داس خلک چې دعا تعالی نه کینستې ځکه چې مصروفیات ډیر لري نو دی غل لپاره بیا دا ستا د په داسې وخت کې وایي چې په ورځ کې د هر وخت فارغ سو دغه درود شریف د 300 واره وایي الله ورسره د الله تعالی ته دعا کوي چې هر حاجت دی په ژوندۍ کې هغه د الله تعالی ته فیش کې ان شاء الله الله تعالی به هغه حاجات ورفره کې او هغه مشکل څخه به راو بس کدي دنیا او به سي هر شي په باب باندې هغه حاجت الله تعالی ته وړاندې کې خدای دعا سي اول د چیرې پر قبله باندې کینی د تحیات په شکل لاسونه پورته کې په دې شکل باندې دعا وکي خو خطر خده کني دغه څه دعا نه وکي لاس پورته نه کې پزړه کې هغه دعا وایي هغه الفاظ په وایي یا په خلی سره وایي لاس نه کې پورته هم دغه دعا الله تعالی قبلوي او خداغه درود شریف ضروري ده دا به 300 واره یار پر کوي لغورسته به دعا کوي دوستانو دا په ژوندۍ کې د ژوند یو معمول وګرځوي ان شاء الله دغه درود چې کله تاسو یو جمعه وایي یا 300 ورځې او تاسو به د دې په تاثیر باندې پوسیس د څومره مؤثر د څومره تاثیر کوي حاجت په مرپرسي بیا به ان شاء الله په ژوندۍ کې هم نه پرې دی هر وخت به موایس او بعضی کتابونه دا هم لیکلي دي چې په دې درود شریف ویلو سره که انسان د حج په ځل کې ارمان لري او هغه اسباب نه برابرېږي دغه درود شریف ډیر وای ان شاء الله د حج اسباب یې هم ورته برابر سي حضرت مولانا زکریا رحمه الله هم په خپل کتاب فضائل درود شریف کې دغه درود شریف راوړی دا چې د ډیرو حاجاتو لپاره کافي او شافي ده چې د هر مشکل لپاره وایس الله تعالی هغه مشکل در حل کوي او حاجات در پر کوي هغه د زړه ارمان مې در پر کوي دوستانو الله تعالی دې وکړي چې دغه وظیفه باندې تاسو عمل وکړئ او موږ ته هم دعا وکړئ السلام علیکم ورحمت الله